یو سرتیر امامت ته مخکې شوی په سنتو برابر دی او سینه کې د پاک الله کلام دی. داسې کس ورپسې کړې اقتدا ده چې هغه د مسلمان ولس پاچا دی. پاتې خلک هم صحیح مسلمانان دي. دوی د رب سره خبرې کړي لګیا وي، ناګهانه راکټي بریدونه وشي. حوصله یې ماته نه کړي، عقیده یې ماته نه کړي، د اختر لمونځ چې پوره کړي، خپل وطن ته دعا وکړي، خپل افغان ته دعا وکړي، خپل الله ته په ژړا شي، بیا په نره د دریځ مخې ته راشي. وایي زور د هېچا نه منم ولسه، نه ډارېږم نه به ډار شم، د وطن مثال د مور دی، دا مې کور دی، دا مې ګور دی. موږ په ځان باندې ډاډه شو، زموږ هیلې را ژوندۍ شي، د خوښۍ نه په ژړا شو. قضاوت اوس تاسو وکړئ، دا غني کافر کېدی شي، دا ولس غلام کېدی شي، دا وطن بل څوک نیوی شي. قوای امنیتی و دفاعی ما تاج سرم است. زه تاسې باندې ویاړم او تاسې ته ژمنه کوم چې تاسې باندې معامله نه کېږي.